زړه ته رانږدې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. دوستانو، د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې له تاسو یوه غوښتنه کوم چې چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل ټیکنیکل عبدالاحد نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، نن درته ډېر یو خوندور اپلیکیشن ښایم چې څنګه کولی شو په ویډیو باندې کرسر راولو، یعنې د کمپیوټر هغه خطک یعنې غشه ورباندې راولو. دوستانو، د دې لپاره تاسې لومړی راشئ سیټینګ ته. دوستانو، کله چې سیټینګ ته راغلی په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او د هغه څخه وروسته به دوستانو تاسې راښکته شئ، اکسیسیبیلیټي ته به راشئ. کله چې هغې ته راغلی په هغه باندې به کلیک وکړئ او د هغه څخه به وروسته دوستانو تاسې راشئ انټراکشن ان ډیکسټریټي ته. په دې باندې چې مو کله کلیک وکړ دوستانو تاسو سره بیا راځي اسسټنټ مینو. که چېرته تاسو سره اسسټنټ مینو آف وي نو دا در سره کار نه کوي، او که چېرته تاسو اسسټنټ مینو آن کوئ په اتومات ډول به تاسو سره دا کار شروع کړي. دوستانو، زه دا بندوم، ومو کتو خطک له موږ سره ختم شو. کله چې بیرته اسسټنټ مینو آن کړم نو موږ سره به په اتومات ډول باندې راشي دغه د سټارټ مینو نښه له موږ سره ښایي. په دې کې به موږ سره ډېرې مختلفې نښې شته، خو زموږ پکې دغه کرسر په کار دی. زه په همدې باندې کلیک کوم. که تاسې چېرته غواړئ چې دا سره دایم لپاره پاتې شي نو دغه اسسټنټ مینو ورته آن کړئ، او کله چې دا ختموئ نو په دغه ایکس باندې به کلیک وکړئ. او که غواړئ چې دا مو په سکرین باندې را نشي نو په دې باندې به کلیک وکړئ او پاسته سره لیکل شوی دی هاید. کله چې مو دا هاید کړه دوستانو نو کولی شئ چې بیرته د دې ځای څخه ځان ته راولئ. دوستانو، دا وه د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوي وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. تاسې چې هر چیرې یاست ښاد، اباد او بریالي اوسئ. تر بیا د الله په امان.